السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو درنو قدرمنو هیوادوالو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. نننی درس مو په عربي ژبه کې د انسان د بدن غړي یا اعضا دي چې د انسان د بدن غړو ته په عربي ژبه کې څه ویل کیږي. نو په ننني درس کې باید موږ دوه کلمې وپیژنو. لومړی الیمنا کلمه چې ښی طرف ته ویل کیږي، دویمه الیسرا کلمه چې چپ طرف ته ویل کیږي. مثلا ښی سترګه سره ویل کیږي العین الیمنا، ښی سترګه، او العین الیسرا چپ سترګه. نو شروع کولو سرنا الرأس سر، الشعر ویختان، العین الیمنا ښی سترګه، العین الیسرا چپ سترګه، الاذن الیمنا ښی غوږ، الاذن الیسرا چپ غوږ، الانف پوزه، الفم خوله، الرقبة غاړه، الذراع الیمنا ښی طرف مړوند یا مټ، الذراع الیسرا چپ طرف مړوند یا مټ، الید الیمنا ښی لاس، الید الیسرا چپ لاس، الصدر سینه، البطن ګیډه، الفخذ الیمنا ښی طرف ورون، الفخذ الیسرا چپ طرف ورون، الرکبة الیمنا ښی زنګون، الرکبة الیسرا چپ زنګون، الساق الیمنا ښی پنډۍ، الساق الیسرا چپه پنډۍ، القدم الیمنا ښی پښه او یا ښی قدم، القدم الیسرا چپه پښه یا چپ قدم. ډیرو درنو قدرمنو هیوادوالو، که چیرې مو ویډیو خوښه شوه له نورو هیوادوالو سره یې شیر کړئ ترڅو هغوی ته مو رسیږي او عربي ژبې سره بلدتیا پیدا کړي. تر بیا مو په پاک او مهربان الله سپارم. پاک الله مو مل شه.